هم یو مهربانه ذات دی، چېرته لندن چېرته چترال دی او بېننګي زور شو انګریزان چترال ته ځي. زمونږ سره نننی چې کوم اتل دی هغه غازي عمرا خان جندول. څنګه چې د نوم نه ظاهره ده چې غازي عمرا خان جندول چې دی د ده تعلق د دیر د جندول سیمې سره او د غازي لقب چې دی په ډوکوالي کې د ده نیکه په سوات باندې تېرېد او د سیدو بابا سره میلاو شو. دا وړوکی ماشوم و، دی ورسره روان و. نو هغه وی دی چېرته ځي؟ نو وی دی هم شوق کوي ځي. نو سیدو بابا وی دا غازي دی. نو چې دی واپس شو نو بیا به ورته هر چا غازي وي. نو په دې وجه د نوم سره د غازي دا ټکی هم راغی. غازي عمرا خان جندول په 1860 کې د جندول دیر کې پیدا شو. بعضې کتابونو 1858 ورکړي دي، خو 1860 د ده پیدایش دی. د ده د پلار نوم امان خان او د نیکه نوم فیض طلب خان. فیض طلب خان هغه سړی دی چې د هغه د امبېلې په جنګ کې په 1863 کې شرکت کړی دی. او بعضې کسان دا هم وایي چې خو لکه هغه لږ ضعیف قول دی چې عمرا خان جندول ورسره هم شرکت کړی، خو هغه خو د هغې نه راوچتوي چې 1858 د ده پیدایش ښایي، خو په 3 کالو کې خو ګرانه ده چې سړی د جنګ ته لاړ شي. ځکه ماشوم دی. د جندول ریاست باچاو انتهایی زیرک بادر جرنیل و. د جندول باچایي د ده د نیکه فیض طلب خان سره وه. کله چې فیض طلب خان وفات شو نو بیا د ده پلار خان امان خان سره وه، او کله چې هغه وفات شو د هغې نه وروسته بیا د ده د مشر ورور سره وه، او د هغې نه وروسته بیا دغه د جندول مشري غازي عمرا خان لره. ده ته په تاریخ کې افغان نیپولین هم ویلی شي. د برطانیې مشهور برطانوي وزیر اعظم وینسټن چرچل د چا په نوم چې په ملاکنډ کې چرچل پیکټ هم موجود دی، هغه یو کتاب لیکلی دی سټوري اف د ملاکنډ فیلډ فورس. په هغه کتاب کې هغه د ته د افغان نیپولین خطاب ورکړی دی. د ده په دې لږ وخت کې د خپل ریاست چترال، باجوړ، سوات، کونړ، اسمار، چغرسرای، مومند، چارسدې پورې وسیع ریاست یې جوړ کړ. په شروع کې د ده د انګریزانو سره انتهایی ښه تعلق او سفارتي تعلقات وو. تر دې حده پورې چې برطانوي حکومت ولګېد هغه د جندول ریاست تسلیم کړ. په دیر او چترال سړک باندې د انګریزانو د ده سره معاهده وکړه چې تاسو به د سړک حفاظت کوئ او مناسب پیسې به ورله ورکوو. لیکن د ده او د انګریزانو ترمنځ شخړه هغه وخت راغله چې کله دا اسلحه واخیسته. هغو سره سخت تشویش جوړ شو چې دا ریاست چې دی دا موږ ته په مستقبل کې یو خطره جوړېدی شي. بیا په 1889 کې چې کله د ده پلار وفات شو نو د هغې نه وروستو د ده درونو په منځ کې د اقتدار د رسکشۍ دپاره جنګ وشو. د ده یو ورور مشر ورور هغه په اقتدار باندې قابض شو او د خپل دواړه رونه د مشر ورور چې کوم د ده په اقتدار قابض شو د هغه محمد زمان خان نوم و. هغه خپل دواړه رونه د وطن نه ووښتل. غازي عمرا خان جندول یو کشر ورور محمد شاه خان و، دا یې د وطن نه ووښتله. نو غازي عمرا خان جندول په 1880 کې حج له لاړ. د ده هلته ملاقات د مولانا محمود الحسن او مولانا رشید احمد گنگوی صاحب سره وشو. د دیر بیا د دې چې کله واپس راغی د حج نه واپس شو نو په 1881 کې د خپل ورور ووژل او د هغه نه یې د دیر ریاست د جندول ریاست قبضه کړ. بیا په دغه وخت کې د ده د دیر د ریاست سره جنګونه وشو. د دیر د دغه وخت چې کوم نواب و رحمت الله خان هغه د عمرا خان جندول لښکر له ماتې ورکړه. ده بیا د دیر سره 4 پیري جنګونه وکړه تر دې حده پورې چې ده د بعضې کتابونو حواله ده مستند نشتی چې ده د افغانستان د امیر عبدالرحمن سره هم جنګ وکړه او د کافرستان علاقې قبضه کړې. بیا په 1882 کې دغه د دیر نواب رحمت الله خان ولګېد او د خپل زوی چې کوم د دیر نواب و شریف خان هغه یې ووښکه. هغه یې ووښکه د علاقې نه. هغه چېرته لاړ؟ هغه د غازي عمرا خان جندول څنګه لرال او د غازي عمرا خان سره شامل د خپل پلار خلاف. د ده بیا د هغې نه وروستو د دیر د دې نواب سره هم د کافي جنګ وکړو. 3 جنګونه داسې وشو چې د دیر د نواب سره وشو. ده بیا د خپل سلطنت د وسیع کولو دپاره په مختلف ځایونو کې وجونه هم وکړه چې د چترال کم مهتر چې و د هغه لور هم د واده کړه. سوات کې هم دیو رشته وکړه د سوات میاګلان چې و د دیو سره. بیا دغه شانې دیو د دیر د نواب سره هم رشتې وکړې. نو یو طرف ته د دیو رشتې هم وکړې خو بل طرف ته دیو د جنګ دا کړی هم خپله جاري وساتله. په 1888 کې د په دیر باندې بیا حمله وکړه. لیکن دغه پیره
ناکام شو. 1888 کې چې کله په دیر باندې دیو حمله وکړه نو ناکام شو. د دې نه لنډه قصه یو قصه پکې دلته بیا دا هم راځي چې د سوات میاګل عبدالحنان چې کوم د سیدو بابا زوی و دا هغه او د عمرا خان جندول شریک لښکر په دیر باندې حمله کړې. خو بیا څه وخت بعد چې کله د دیر سالاخي ونیوي نو د میاګل عبدالحنان د دنه دا غوښتل چې مال په دې علاقو کې حصه راکړه او دوی له حصه ورنکړل. د دواړو ترمنځ جګړه راغله. چې جګړه راغله نو میاګل عبدالحنان دی ونیو د دې غازی عمرا خان له بوته. په 1884 کې محمد شریف خان چې ما څنګه وړاندې خبر وکړه هغه د دیر نواب شو او دغه ته وی د جندول دی نواب دا او وخت چې دای دې تسلیم شي د دې ریاست په تسلیم شي لیکن هغه تسلیم نشو. نو د شریف خان سره ما جنگ وکړو او عمرا خان جندول په دغه کې هم ماته وکړه. بیا په 1891 کې شریف خان ماته وکړه او شریف خان چا تلاړ دی امیر عبدالرحمن څنګه لاړ افغانستان او هغه ته وی چې تما سره لخر کا چې زبو عمرا خان جندول باندې حمله وکم لیکن هغه ته انکار. بیا په 1892 کې په چترال باندې دی حمله وکړه. د ټوله مسله چې هغه د چترال ناراضي ځکه انګريزان د دنه په دې خپه شو چې د په چترال باندې به حمله نه کوي ځکه په چترال کې د انګريزانو خو مضبوط حکومت و لیکن دا خبرونه منله او د په چترال باندې حمله وکړه. ها بیا په 1891 کې چې د کله په دیر باندې حمله کوله نو د ضرور چې د التا محمد شاه خان هغه په دیریانو خلاف وجنګېده او دیریانو بیا هغه واپس کړ. او د دې چې کوم غټه معرکه راځي هغه د 1815 د څنګه چې موږ په زړه کې د ملاکنډ د جنگ قصه کوله چې سرتور فقیر پکې شریکو نو دغه ملاکنډ جنگ چې دی کې غازی عمرا خان جندول هم شریکو نو دغه بیا په 1815 کې راځي او دغه کال په تاریخي لحاظ سره په دې معتبر دی چې د ډیورنډ معاهده شوې ده. دا علاقې چې دي دا څه برټش انډیا ته حواله شوي دي او څه افغانستان ته حواله شوي دي. د چې خپل سلطنت وسیع کړ دی نو د بارډر نه اخوام تللی دی د افغانستان څه علاقې نیولې څه دلته هم نیولې که یو طرف ته د انګریز سره دا یاره ده چې غازی عمرا خان جندول چې دی موږ له شاخص راغولی شي او زموږ علاقې نیولی شي نو بلې غاړې ته د افغانستان د امیر عبدالرحمن سره هم یاره. نو په دغه منځ کې د 1815 د ملاکنډ جنګ کېږي. دا جنگ په جنوري کې کېږي. د انګریز فوج 300 کسان هغې ته راځي چې هغې له هغو د پیړپوس نوم هم ورکوي دغه راځي. نو دوی وړاندې کار دا کوي چې دوی عمرا خان ته خط لیکي چې ته د چترال خالي کړه ځکه دی خو تللی په چترال کې دی د هغې نه انکار کوي. بیا د دې جندول د فوج او د انګریزانو ترمنځ په 3 مارچ باندې جنگ کېږي. 3 مارچ 1815 چې په هغې کې 22 انګریزان چې دی هغه وژل کېږي. بیا په 15 مارچ باندې جنگ کېږي او انګریزان مشران پکې نیول کېږي او عمرا خان ته حواله کېږي. هم دغه مشران دي چې دا کله عمرا خان ته حواله شي او دیو سره ښه سلوک وکړي نو هغو د ده نه انتهایي زیات متاثره شي او بیا دی یو ښه جرنیل ومني چې دی موږ نیولي خو زموږ سره ښه سلوک تر دې حده پورې هغو په خپلو کتابونو کې لیکي چې کوم خوراک به موږ وخو نو هغه خوراک د موږ له راکړی دی. دغه یو ښه سلوک. بیا په 11 اپریل 1815 د پېښور نه نور فوج راځي ملاکنډ ته. چترال ریلیف فورس راځي. په چترال ریلیف فورس کې نیم چې دی برټش انډیا برټش دي او نیم په دې کې انډین دي. انګریزان چې دلته په جنگ کې لږ کمزوري کېږي نو دوی د ځان سره مولیان ملګري کوي. مولیان او د الډن شریف خان د ځان سره ملګري کوي تر دې حده پورې چې غازی عمرا خان نه تپوس کېږي چې تا نه ماتې چا راکړه دی وایي انګریزانو نه یم وهلی خو ما سره غداري خپلو خلکو وکړه زه خپلو خلکو وهلی. نو د ده خلاف دغلته بیا سازش کېږي چې دی مولیان هم د ځان سره ملګري کړي هغه هم د ده خلاف باس وکړي او دغلته خانان هم د ځان سره ملګري کړي. بل چې کله د انګریز د لښکر راځي نو د الډن دا خان د ده سره ملګری خو د ملکنډ کوم خانان چې هغه په دې لښکر باندې ځان غلی کوي. نه دا کوي چې د جندول د عمرا خان مرسته وکړي او نه دا کوي چې د برټش مرسته وکړي خو هغو ځان په دې باندې غلی کوي. نو دا خو ښکاره ثبوت شو چې دې خبر باندې ځان غلی کړ. بیا په 3 اپریل باندې انګریزان حمله کوي او 12,000 پښتنو سره د هغو مقابله کوي. خو پښتانه د جنګ دي وجه سره د انګریزانو سره توپې دي وسلې دي مختلف سامان دی د دوی سره هېڅ شی نشته. په دې کې 80 پیرنګیان وژلی کېږي. بیا په
اپریل باندې د ضرور محمد شاه خان په مشرۍ کې 3000 لښکر نور راځي. دغه وخت کې د غازي عمر خان جندول چې دی په خپله په چترال کې لیکن د ضرور دلته جنګېږي. بل په دې کې یو مختلف خلک وجلی کېږي چې په هغې کې د باجوړ د یو کس چې دی د هغه 6 زامنې غازیان. بل که څوک په کته تللی نو د دې ملکنډ په دې سر باندې چې سړی ځي هغه اړې ته یو مزار ښکاري او له پاسه پې جنډې چې دي هغه ولاړ دي. د ملکنډ په دې سر باندې دی دغې ته چې دی سپین شهید دی هم په دغه غذا کې وجلی کېږي. د ملکنډ په سر باندې چې کوم مزار د 1400 پورې په دې کې د مدرسې کوم ماشومان چې دي هغه وجلی کېږي. د ده سره هغو د جهاد په هغه جذبه کې دغه پکې وجلی کېږي. د ده سره څه کېږي چې غداري کېږي. مختص ړندې وي پښتانه ته واپس راځي او انګریزان په 22 اپریل باندې انګریزان په ډیرو علاقو باندې قبضه کوي او د ده کوم هډ کوارټر چې دی مونډا هغه په 14 کیلومتره فاصله باندې پاتې کېږي. انګریزان څه کوي پول جوړوي دغلته د پنجکوړۍ پول او پورې اوړي. ها د ده سره غداري څوک کوي؟ د ده سره د تره زوی غداري کوي. د تره زوی شو دا نور کسان شو دا سره غداري کوي. څنګه د ده تره زوی خپل فوج په چترال کې ایسارۍ د حملې دغه نه کوي او دلته چې دی د جنگ کوشش کوي چې جنگ مې وکړي. بیا ها دی د خپلې د مونډا کې چې د قلا ته د دې نه اخري چکر لګوي. دی چې څنګه د چترال نه راشي او دلته حالات وګوري چې حالات خلک تل دي او دی یک یوازې دی د قلا نه اخري چکر لګوي او افغانستان ته ځي. دغه شوه انګریزان چې راشي ګوري د قلا خالی ده نو د توپ ولاړ او هغه توپ چې دی هغه مردان ته رسي. مردان کې توپ او چوک چې دی په هغې کې نن هم د توپ مردان کې دی ولاړ او دغه مسیح په ده باندې ډېره ښکلې دغه لیکله نو هغه مردان ته رسوي. د انګریزانو سره دغلته خان شریف خان چې دی د دیر نواب هغو سره ملګری کېږي لیکن هغو سره معاهدې کوي خو دوی ورته دا وایي که ته زموږ سره د غازي عمر خان خلاف دغه کوي نو موږ تاله د دیر نوابي راکوو. هسې په خولو نه کېږي خو خیر هغو سره بیا ملګری کېږي او دی بیا څه کوي دی بیا د دې ځای نه ځي. په 14 اګست باندې د پیرنګي پوځ د جندول نه وځي او دغلته ملاکنډ چې دی دا ایجنسي جوړېږي. د دغه وخته پورې ملاکنډ ایجنسي نه وه خو ما تاسو ته وي د ډیورنډ کرښه هم راکاږلی شوې وروسته پکې مسلې وې. د دې لپاره ملاکنډ ایجنسي جوړېږي او ډین پیرنګی چې دی هغه د ملاکنډ پولیټیکل ایجنسي. بیا امیر عبدالرحمن د دې نه وروستو افغانستان ته ځي. کله چې دی د حج سفر وکړي دی واپس په ممبۍ باندې راځي راتېروځي دی خو افغانستان کې بیا پاتې کېږي نو هلته هغه کسان دته سلوټ کوي. هغه هنر سلوټ ته کوي نو دی هغو ته وایي چې تاسو ما ته سلوټ ولې کوئ؟ هغه وایي موږ مسلمانان یو تا ته سلوټ کوئ. نو وایي تاسو مسلمانان یو د انګریز چې دی د هغه نوکري کوئ. نو دی د هغو هغه سلوټ هم نه رالي. دی راځي په افغانستان کې پاتې کېږي. په افغانستان کې چې بیا کله دی کافي وخت دغه کوي ها انګریزان ورته بیا هم دا وایي چې ته داسې کار وکړه دغه ممبۍ کې ورسره خبره کوي چې ته واپس راشه موږ به تا د دیر نواب کړو خو دی د دیر د نوابۍ افر چې دی هغه نه ده کوي. ها بیا دی چې دی په کوشش کوي وروستو 1904 لګبګ دی دا کوشش کوي چې دی لاړ شي او په دیر په نواب باندې حمله وکړي. د افغانستان نه دی دا کوشش کوي لیکن په لاره کې دی بیا وفات کېږي. بیا یو خبره ما وړاندې وکړه د هغې لږ وضاحت کوم چېرته لندن چېرته چترال دی او بېننګي زور شو انګریزان چترال ته ځي. نو دا هم دقه قصه ده چې کله دی ماتې خوري او د انګریزانو فوج بره چترال ته ځي او د دیر د نواب سره معاهده کېږي او په سړک باندې ورله اخراجات ورکوي نو دی دا دغه قصه ده. بیا دی چې کله د دی وفات شي څوک وایي چې 44 سال په عمر کې دی وفات شوی څوک وایي زهر وله ورکړلي څوک څه نو د ده زامن چې دی هغه بیا په افغانستان کې پاتې کېږي. تر دې حده پورې چې په افغانستان کې بیا د دیو دغه سره اختلافات راځي. د افغانستان باچا چې دی امیر حبیب الله خان څوک چې د امیر عبدالرحمن خان زوی و د هغه سره اختلافات راځي او د دې مشر ورور چې دی هغه باجوړ ته راځي. دی ورته دا وایي چې ده د چا ویلي چې لاړ شئ نو دارونه وایي چې خو زموږ مشر و نو موږ خو د څنګه ویلو خو ځان له تللی دی ووځئ. نو دوی د افغانستان نه راځي زما په خیال چې خندار که جلال آباد دې طرفونو ته راځي. په لاره کې د غازي امان الله خان نه وروستو چې کوم د افغانستان باچا راځي بچه سقاو چې چاته وایي حبیب الله کلکاني نو د ده دا کسان راځي او دوی لوټي چې لوټي نو بیا ترې تپوس کوي وایي تاسو څوک یې؟ دوی وایي موږ خو د عمرا خان جندول زامن یو. نو هغو ته بیا څه کار کوي هغه له هغه شی نه واپس ورکوي. یو ورور د دوی دغلته په ډزو کې مړ کېږي خو هغه له واپس ورکوي وایي دا داسې کار دی تاسو خو د یو ډېر بهادر سړي زامن یې. دوی بیا
دغلته راغلي پاتې شوي دي. نو چې کله غازي امان الله خان حکومت راځي نو هغه دیو راغواړي او دیو ته د خپل پلار چې کوم ظلمونه د امیر حبیب الله خان کړي دي د هغې دغه ته غواړي معافي ته غواړي دیو د هغه سره پاتې کېږي. خو بیا چې کله دغه بچسخا د کابل باچا کېږي نو چې کله دی بیا دغه ته راځي یو جومات ته وزیر اعظم پلانکي ټایم کې نو دغه د غازي عمر خان جندل زوی ته په لارې بم وي. نو چې بم یږدي نو دی ولې وي دا بم ما ته چا یې خیرې وایي ما یې خیرې وایي ولې دی خو نو وایي ته خو د غازي عمر خان جندل زوی ته دومره بېکاره کار کوي. هغه وایي نه زما خو که په تا وس بر شي نو زه تا وژنم او ته لا د بم خبره کوي. نو وی ولې نو تا زما ورور نه ووژلی لیکن هغه بیا دومره دقیق دی هغه دیو ته څه نه وایي ځکه هغه دا مني چې دا انتهایي ښه خلک دی. بیا د هغې نه وروستو د دیو یو ورور باجوړ ته راځي او وسې سیند ته غورځوي نه او جاړي باجوړ جینکۍ متین مړ هغه د ده زوی دی متین چې بیا متین په دغه کې په باجوړ کې اوسېږي او بیا د دیر د نواب سره جنګ کوي او تر دې حده پورې چې د دیو د یو بل سره لوازنامه کېږي 12 کاله بعد د دیو لوازنامې چې 12 کاله پوره کېږي نو دی ورته وایي چې د قرآن شریف په خالي پاڼه باندې ما په دستخط وکړه تر دې حده پورې دی ورته وایي. لیکن بیا د دیر نواب د ده سره غداري کوي او دی په خلا کې بندوي په خلا کې بندوي د دغه سام په خلا کې کېږي. خو چې کله بیا د دیر نواب چې ریاست دیر ختمیږي او ایوب خان هغه جیل کوي په پرنډای کې نو هغه په جیل کې دا وایي چې ما د دغه سړي سره زیاتې کړې وه هغه زما نه خدای وغوښته. ها نو د خبره موږ د ده کوله چې دی په افغانستان کې وفات شي او بیا په افغانستان کې ښخ شي. بیا د ده مقبره چې دی هغه په 1966 کې په افغانستان کې جوړه شوې ده. باچا خان په هغې کې ګډون کړی دی. نو دغه د غازي عمر خان ټاپې کو څه کمې کوتاهۍ بهانه